السلام علیکم مینوالو رنگ پرنګ پروګرام کې زه شاسور یوسف زه تاسو ته هرکلی وایم په نننی پروګرام کې چې کم د دې پنځم ټوک دی پای کې زه پټواري ماما ته هرکلی کوم چې پټواري ماما دې موږ سره د نننی خیالاتو اظهار وکړي په پروګرام کې. نه سلام نه دوا پټواري ماما دا څنګه حساب کتاب دی؟ په خیر عالم څنګه بچي خیر خیریت دی پټواري ماما څنګه خیر نو بچي یو لیش خو یو سپاق زیرا ته وشي څه مطلب پټواري ماما پوه نه شوم مونږ ګوره هر څه په حساب کتاب کوو کنه ته په دې په بیا زموږ بیل ځان له خپل حساب کتاب ته بس یو لیش خو شوم چې سپاق زیرا او کنه خه پټواري ماما دا راته وایي چې څنګه راغلی رش ډیر زیاتو نو پریکشا کې عالم او جی پټواري ماما دا راته وایي چې خوري بس اسکی بس داسې کار به وکړې که نه چې یو چیلی به راولي چې شپږ لیشتې وګدي او یو نیم پوټ دنګي بس هره له سور که په هغې به ګزاره وشي پټواري ماما کار وشي په لیشتونو په پوټونو په دغه حساب کتاب دی دا خو به ډېره زیاته ګرانه پټواري ما که نه ښه پټواري پخوانی پټواري ما پخوا مونږ په نیمګاړو باندې ځای ناپ کوو او که نه نو دا به څنګه حساب کتاب و دا په نیمګاړو باندې او داسې او دا بچې ګوره پخوا به د یو سوتر حساب کتاب کېدو دا ستاسو په دې طریقه باندې ته خو غوسه یې پټواري ماما غوسه نه یم بچې دغه د بار یو خیرمار راله هغې خواله راته وی لږ څه مدد مې وکړه نو ما ورله 100 روپۍ ورکړې نو ما ته وایي سوال وکړه څه غواړې ما له خپلې 100 روپۍ واپس راکړه نو ویې کنځلم سم دا راته ووایي لکه یې خو پټواري ماشاءالله ښکار خو پټواري ده مړه داسې پټواري کې یار نه پټواري صاحب وایه خوله دې ماتېږي پټواري صاحب واو بخښنه غواړو جي پټواري صاحب ښکار خو پټواري که نه صاحب ورته وایه که نه مړه یا خوله له ماتومه به وشو که نه پټواري صاحب ښکار خو پټواري که نه دا راته ووایه چې لکه دا پټواري څنګه جوړ شوې دا خو داسې کار و چې زه کله په ځوانۍ کې په جوبن کې وم دا شونډه مې شنه شوه که نه ځوان شوم زلمی شوم برېت مې لږ لږ راوختې که نه په ځمکه ناست وم داسې کیرلې مې ایستلې نور کله به ته په څه کېناستې پټواري ماما خبرې مه کوې دا سر دلي وم که نه خبرې مه مخکې کوې که نه پوره خبره واوره کیرلې مې ایستلې د شمشتو خان کاکا راغی ما ته بچې دا څه کې ما یم بس داسې حساب کتاب کوم وایي ته خو سم پټواري چې ما واورېدل چې ما ته چا پټواري وي بس ما هغه ورځ شوه او ذهن ته مې دا خبره واچوله ما همدې کار ته وځم ډېر ښه کار دی ډېره ښکلې پیسه ده پکې او بس پټواري جوړ شو نو ته خو اوس هم لکه تپوس مې وکړو خو لکه اوس هم داسې غوسه ښکاري مړه تپوسونه کې او یو پیالې چای در باندې اوسه پورې ونه څښله وچې شونډې پروګرام کې نه دا څنګه پروګرام دی مړه د خیر دی که نه بجټ کم دی که نه بجټ کم دی نو بیا زموږ غوندې درانه خلک مه راغواړه که نه سوال کوه زما له بل سوال کوه چې کور ته ځي ناوخته دی سړیه نو دا ځمکې دا ناپ چې کوم دی که نه خو تاسو چې په لیشتو باندې داسې باندې که نه چې کله به ډېره زیاته ځمکه وه نو خو لکه یو سوتر چاته اخواته چاته دې خواته دا به څه حساب کتاب دا به داسې کار و چې دا موږ په قدمونو کوله دا خیخ به همداسې کېښوده په لږه خپل قدم واغه 20 قدمه به داسې لاړم او 15 قدمه به داسې لاړم نو 15 مرلې به مې پیدا کړله او چې کله به زموږ حساب ډېر و کنال کې به و نو بیا به هم داسې کار وکړو چې یو غټه لوټه به م راواغېستله او داسې به م تاو کړله او ټي وي به م شته او چې کوم ځای کې به پرېوتم ته پته وکړي چې کنال دی ډېر ښکلی حساب کتاب و نن سبا خو خلک مړه ډیجیټل ورته وایي که څه شی ورته وایي نه مړه دغه مې نه لګي زمونږ پوره حساب کتاب دا ته کتې شي د 1995 واله تر 2020 پورې ټول په دې کې پروت دی دومره غلطي م پکې نشته ټیک شو یو لیش اخواته اخوایم او که نه لیش نه پوره سپک به اخوا شي او سوشل ډسټنس ساته دا به دې څه دی پټواري ماما دې باندې بیا وروسته کوم پروګرام اخیره کې سوال کوه صحیح ناسې پټواري ماما ستا دپاره هم ما سره یو ډېره ښه هغه اپارچونټي ورته وایي که څه ورته وایي راسره یې پچاتونه دي دا شي بچي نه که نه موقع ده که نه موقع ده راسره ښه به کوو ما سره چې کوم دی نو ځمکه ده الله دې وبخښه جایداد .com راکړې
کام دا څه شی بچي دا پټواري ماما تا ته پته نشته نه موږ ته بچي ووایه ته که نه څنګه به راته پته وي زه څه جادوګر یم شه نه 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 ویم به ته که نه ته غوسه کېږې څه لکه غوسه کېږم په دې چې راغلی یم ګنټه مې وشوه نه د چیو درک لګي نه د هغه چیلي غوښه راباندې وخوړه وچې شونډې ناست یو خو زه وایه دا ډاټ کام څه شی پټواري ماما دا جیداد ډاټ کام چې کوم دی دا د ریل اسټیټ د پراپرټۍ یو ډېر زبردست پلیټ فارم دی ښه دې کې څه چل کېږي بچي دې کې تاسو خپله پراپرټي اخیستلی شئ مطلب ځمکه کور پټې دا اخیستلی هم شئ او خرڅولی هم شئ په لیستو نه که نه هغه حساب کتاب بدل دی اوس که څنګه بچي ماته لږ واضحه کړه څنګه تاسو خل شوئ مطلب دا که نه پټواري ماما جی لکه فرض کې زه ځمکه اخلم زه به د جیداد ډاټ کام چې کوم دی نو افیشل نمبر ته رنګ وکړم ټیک ده زه به کال وکړم یعنې ټلیفون به مې لوکړم په 0317 712 12 ټیک ده منیجر به رنګ اوچت کی ټیک ده چې رنګ اوچت کی زه به هغه ته چې کوم دی ډیټیل ویم چې زما فلاني ځای کې ځمکه پکار ده او په دې حساب مې پکار اوس دا لیشتو هغه د پوټونو هغه وخت تللی دی که نه نو به ځمکه خرڅه شي ځمکه خرڅه شي یا خو ډېر اسان کار دی بچي موږ سره کار نه کوي پټواري ماما یا دې کار دی پټواري صاحب رښتیا صاحب دې خره چې وي په ایمانداري کې نه غوږ مې نه کاږو نه کله په موږ ګران یې که صاحب وایه صاحب ګورې دا جیداد ډاټ کام چې کوم دی که نه بچي جیداد ډاټ کام ډاټ کام ما له دې کې لږه خبره وکړه چې زه هم دې سره کار شروع کړم دا خو ډېره ښکلې دې آفر ورکړی دی یا دغه دې په آفر باندې پوهېږو زما په اپارچونټي باندې نه پوهېدې دې دا ځمکې کوم ځای کې خرڅوي د دې په دیون سټریټ کې چې کوم مردان رنګ روډ باندې پروجیکټ دی پای کې شته د ګارډن سټي چې بالکل د مردان په زړه کې واقع دی پای کې ځمکې شته دی ډېر زبردست ټاونشپ دی او د دې چې کوم دی اے سی کوپریټیو هاوسینګ سوسایټي فیز 2 په نوشهره کې چې کوم واقع دی پای کې هم شته دی پټواري له به کمیشن ورکوي بالکل پکې ورکوي چې ته ځمکه خرڅه کړې ټیک ده تا ته موږ خپل کمیشن درکوو بچې زما نوم پکې ولیکه د ډاټ کام کې که نه د منډې د مخې پکې دا زما نوم پکې بچې ولیکه نوم ووایه پوره زما منجن پټواري منجن پټواري صحیح بچې ولیکه بچې ښه صحیح خو دا دې ورته ونه لیکو ګوره بیا کار نه کوم په پاڼه کې ته موږ نوم نه راځي که نه بیا پروګرام نه کوم زما لیکم دا صحیح بچې ولیکه منجن ماما پټواري واو ډاټ کام ډاټ کام هم لیکو پکې بچې یو 50 روپیا خو راکړه پیسې د څه دپاره بچې رکشا راته بار ولاړ دی غریب ډاکټر ولاړ دی لږ زر که بچې 50 روپیا راکړه که نه تاسو خو لا کار هم نه دی شروع کړی که نه ته راکړه که نه بچې بیا ورته ویم بیا ما له راکړې او بیا در کوم دا پټوه ډېره لاندې تللې ده نو دا به خیر دې وګورې بچې ته یو لیش لاس ورښکته کړه او یو ګز بټوه راوباسه یو بټوه وباسه دونه غټه بټوه خو موږ سره نه کوي بچې لږ زر کوه که نه پروګرام وخت ختمېدو والی شابه نه راوځي که نه دا وګوره ورته ماړه بس راکړه دا راکړه که نه دا ظلم کې که نه نو او موبایل در سره شته بچې رنګ کې چاته ته راکړې خوا چاته ته بچې له موبایل راکړه شابه بچې ښه جیداد پکې سره جیداد پکې سره کوم ته راکړې خوا یو ډېر ښکلی موبایل دی داسې کار دی بچې دا مې کمیشن کې تا نه واغېستو که نه چې کله زه پلاټ خرڅ کړم په جیداد ډاټ کام کې که نه بیا به هغې کې پیسې کټ کړي زه لاړم ښه السلام علیکم مخه دې ښه دا څه په حساب وړو پټواري ماما راغی الټی چې کوم دی مونږ تاواني کړو نه مونږ سره چې کوم دی نو پلاټ لا خرڅ کړی دی او په ایډوانس کې پیسې جوړوي مینوالو همدغه شانتې به بل ټوک راځي بل اپیسوډ به راځي د شپږم ټوک د شپږم اپیسوډ چې کوم دی انتظار کوئ پروګرام تاسو ته پیش کړی شو د جیداد ډاټ کام له اړخه ډېره مننه والسلام